د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد احمد مسعود او نور افغان سیاسي شخصیتونو ته هیواد ته د راستنېدو بلنه ورکړې او ویلي دي چې راشئ له موږ سره یو موټی شئ ترڅو د افغانستان دښمنانو پر مقابل کې په کلکه ودرېږو. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. مولا یعقوب مجاهد دا څرګندونې په یوې غونډه کې کړې دي او ټینګار یې کړی چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او د هیواد د پرمختګ، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره د ټولو افغانانو ګډې هڅې اړینې دي. د هغه په وینا اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانان خپل داخلي اختلافات شاته پرېږدي او د ملي ګټو لپاره په یو ګډ چوکاټ کې کار وکړي. مولا یعقوب مجاهد زیاته کړې چې اسلامي امارت غواړي داسې فضا رامنځته کړي چې ټول سیاسي شخصیتونه، پخواني چارواکي او مخالفین وکولای شي له ویرې پرته هیواد ته راستانه شي او د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ په بهیر کې برخه واخلي. هغه همدارز ویلي چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي د افغانانو ترمنځ اختلافات زیات کړي، خو د په وینا که ټول افغانان سره متحد شي او یو موټی دریځ غوره کړي نو هیڅ بهرنی ځواک به ونه کولای شي چې افغانستان ته زیان ورسوي. د دفاع وزیر ټینګار کړی چې د هیواد د امنیت د ساتلو او د احتمالي بریدونو او جګړې د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې یو قوي او منظم ملي ځواک رامنځته شي، داسې ځواک چې د ټولو افغانانو ملاتړ ورسره وي او د هیواد د ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. سیاسي شنونکي هم په دې باور دي چې که د بیلابیلو سیاسي ډلو او شخصیتونو ترمنځ باور او همکاري رامنځته شي نو دا به د افغانستان د سیاسي ثبات او اوږدمهاله امنیت لپاره یو مهم ګام وي. د دوی په وینا د ملي یووالي فضا کولای شي د هیواد د راتلونکي لپاره مثبت بدلونونه رامنځته کړي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.